مقصد د زندګۍ تا هېر کړی دی ولې د الله رضا نه لټې ولې د مقصد دنیا ګرځولې ده هغه مقصد چې حاصلې د الله رضا چې حاصلې دغه صفات په ځان کې راولې د صحابهو صفات د رسول الله صفات بیا به کامیابېږي که نه کامیابي نشته دی کامیابی نشته ده والله مون کامیابی په دنیا کې ګورو مون کامیابی دې ته وایو چې بس یو سړی مالدار شو بس هغه کامیاب شو داسې نه ده کېدای شي نه ستاسو د ذهنونو نه یم خبر تعبیر زما کېدای شي خطا وي خو تاسو به ما ته جواب راکوئ مون کامیاب چاته وایو مالدار شي یاره چې دا ډېر کامیاب سړی دی کامیاب کاروباري دی او بس کامیاب شو مالداري ورکړه الله دې ته مونږ کامیاب وایو که دا کامیاب نه دی دا تاواني دی ولې حدیث کې راځي غریبانان په د قیامت په ورځ باندې علما ناست دي څو سوه کاله مخکې جنت ته پنځه سوه کاله څوک کامیاب شو وغریبانان کامیاب دي کنه چې لږو خبرو باره کې به الله تپوس وکړي ورته وایي به چې ځئ جنت ته مالداران خو به رانیسي تپوس به ترې کوي الله رب العالمین قرآن کې فرمایي دېرشتمه سپاره ده سورة الزلزال کې فرمایي هغه خلک چې هغوی د خیر کار کړی الله رب العالمین به ورته وښیي ولو که د ذرې برابر ولې نه وي او هغه خلک چې هغوی د شر کار کړی ګناه یې کړي الله رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې ورته وښیي ولو که د ذرې برابر ولې نه وي نو غریبه مسلمانه که ته په دنیا کې دینداره وي د دین سره د شوق ته کامیابي او ای مالداره غني چې تا ته الله مال درکړی دی خو دین کې نه استعمالې ته ناکامې او دا څوک وایي الله رب العالمین وایي ولې ځکه چې کله انصاف د الله شروع شو الله د ذرې برابر عمل به تا ته ښیي ولې زما او ستا اعمال زما او ستا مالداري کله د الله په دین کې لګېدلې ده هېڅکله هم نه بلکې زما او ستا مالداري مال عزت شهرت همیشه د دین خلاف لګېدلی دی همیشه د دین خلاف استعمال شوی دی که نه یې ووایې راته چې داسې نه ده داسې نه ده داسې ده نو کامیاب څوک دي غریبانان خلک څوک غریبانان دغه صفاتو باره کې الله څه وایي چې په دغه خلکو کې یو صفت داو چې دوی به خلک ځان به رسته کو بل به مخې ته کو د شلمې صدۍ مسلمان کم یو مسلمان کې دا صفت دی اول ما کې نشته بیا نورو کې نشته داسې نه ده زما او ستا کوشش دی نیم زرما ټوله زما بس چې زه ور مخې ته شم چې کوم ځای کې یو څه شی سر اوچتوي اول زه وردانګم اگر که زه د هغې حقدار نه یم اگر که زه د هغې حقدار نه یم نو چې ځان کامیابو څه به کوو بل مسلمان به د ځان نه مخکې کوو حقدار دی عالم دی قاري صاحب دی ملک دی په انتظامي امورو باندې پوهېږي الله ورته قوت ورکړی دی یو فن یې ورکړی دی ملکۍ په یو شي کې حاصله ده داسې مه کوه چې د ده مقابله شروع کړې داسې مه کوه چې د ده خلاف پروپیګنډه شروع کړې داسې مه کوه چې په هر مجلس کې ناست دی د هغې بېعزتي کې د هغې حتک کې کمزوري بیانې سپکې نه نه د مسلمان صفت نشي کېدلی د کامیابو خلکو صفت دا نشي کېدلی چې هغه د ځان مخکې کوي بل حقدار دی د حق نه راوروسته کوي دا د چا صفت دی دا د هغې بدترینو خلکو صفت دی چې الله د هغې لپاره خپل نبي رالیږلی و هغوی نبي نه و منلی د الله کلام یې نه و منلی الله یې نه و منلی دا د هغې خلکو صفت دی